أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم مخکی آیت مبارکه کی دا الله تعالی د مدد او نصرت تذکره وکړلې شو چې الله رب العزت تاسو مدد وکړو د پرشتو پالیګلو سره دی آیت مبارکه کې دغه مدد بنیادی علت بیانېږي یو د یو شی سبب وي یو علت وي اسباب د یو شی مختلف کېدی شي او علت چې دی دا هغې ته ویل کېږي چې کله هغه علت موجود وي نو بیا به معلول خامخا موجود وي او سبب چې دی دا کله موجودی نو بیا مسبب هم موجودی لیکن بعض وخت کې سبب یې او مسبب نه نو فرمای چې دا فرشتي دا الله تعالی د مدد د پاره یو سبب ګرځولې دي او د مدد او د نصرت علت چې دی هغه ذات باری تعالی دی نو د اصل مدد او نصرت سرچشمه هغه د الله تعالی ذات دی او دا باقی د الله تعالی د هغې دپاره اسباب پیدا کړي دي نو فرمایي چې وما جعله الله او نه دی ګرځولی دې لره الله تعالی یعنی د فرشتو په ذریعې سره دا ستاسو مدد چې کم شوی دی دا خو الله تعالی د دې دپاره وګرځو الا بشرا لکم مگر ستاسو دپاره یو زیری دی بشرا د مخ ظاهري خوشحالۍ ته ویلی کېږي چې کله یو د خوشحالۍ خبره راشي او د هغې د وجې نه په مخ باندې د هغې اثر ښکاره شي نو دغې ته هغه بشرا ویلی کېږي او مخکې فرمای ولتطمئن قلوبکم به او د دې دپاره چې مطمئن کی په دې سره ستاسو زړونه اطمینان دا هغه خوشحالۍ ته ویلی کېږي چې د سختې په وخت کې یو بنده ته میلاو شي او د ده زړه په هغې سره کلک شي مضبوط شي نو گویا چې دا بشرا ظاهري هغه اطمینان دی او تطمئن دا د زړه اطمینان او کلکوالی دی نو فرمایي چې دا د فرشتو په ذریعې سره دا مدد چې دا ستاسو د ظاهري او د باطني مضبوطوالي دپاره الله تعالی ګرځولی دی ومن نصر الا من عند الله او نه دی مدد مگر صرف د الله تعالی د طرف نه دی یعنی په پورا کائنات کې د طاقت سرچشمه او د قدرت خاوند دا صرف د الله تعالی ذات دی صرف طاقت د الله تعالی د ذات دی چې دغه طاقت الله تعالی په مختلفو شیزونو کې اچولی دی
تر دې پورې چې دا شیطان چې څه کوي نو په دې شیطان کې هم د الله تعالی طاقت دی، د کې هم څه خپل څه طاقت نشته دی، ځکه طاقت صرف د الله تعالی سره خاص دی. او په کم کم شیزونو کې چې مونږ کم طاقت اینو دغه دا د الله تعالی طاقت دی چې په دغه شي کې اچولی دی. نو فرمایي چې نشته دی مدد مگر صرف د الله تعالی د طرف نه مدد دی. العزیز، او دا طاقت زکه دا مدد زکه د الله طرف نه دی چې صرف الله تعالی عزیز زورور دی، طاقت والا دی، الحکیم او حکمت والا دی. بعض وخت کې بس تاسو مدد وکي نو تاسو په فتح کې با هغه حکمتي نو تاسو له فتح درکې. بعض وخت کې با تاسو مدد ونه کی او تاسو فتح میلاو نشي نو تاسو په فتح نه میلاویدلو کې به حکمت وي. نو ځکه فرمایل چې غالب خوده، البته د حکمت د وجې نه بعض وخت کې تاسو تاغه سخت وخی. لیقطع طرفا من الذین کفروا، او د دې لپاره الله تعالی ستاسو مدد کوي چې کټ کی یو ډله د کافرانو نه او یکبتهم یا دوی ذلیل کی فینقلبوا خائبین نو دوی واپس شي نامراده. فرمایي چې د الله تعالی دا مدد چې دی دا د دې لپاره چې دا کافرانو یو ډله یو حصہ کټ کړلی شي او دوی ذلیل شي او دوی نامراده واپس شي. نو الله تعالی دا یو عظیم هغه طاقت چې دی نو په جهاد کې ښودی دی. اوس دا ده چې زمونږه یعنې ستر خلک او غټ علما هم داسې خبرې کوي یره په جنګ کې هغه بې خیري ده او د جنګ نه چې دی نو هغه ملک ورانېږي او تباه کېږي. نو دا ګویا چې د جهاد د فلسفې نه ناخبري ده. د جهاد فلسفه خو دغه ده چې کله دا کولی کېږي نو په یو قوم کې جان پیدا کېږي، په یو قوم کې همت پیدا کېږي او الله تعالی په دې باندې مسلمانان سرخرو کوي. الله تعالی مسلمانانو ته په دې په ذریعه سره هغه روب دبدبه ورکوي. د دوی حفاظت په دې کې دی. د مسلمانانو معیشت چې دی دا په جهاد باندې انحصار دی. لیکن مسلمانانو خپل ځان نوکرو ته او ملازمتونو ته او کاروبارون ته سپارلی دی. ډیر زیات ځان هغه ډیر خوارۍ ته اچولی دی. دا ځان دوی چې نو ډیر لوی خوارۍ ته اچولی دی. دا صحابه کرام چې کم مونږ داو کیسې بیانو چې د ولږې د وجې نه به هغه په خېټو پسې کاڼي تړل چې کله د جهاد هغه حکم راغی هغه صحابه کرام بیا دومره مالدارو چې د سرو زرو خښتې به په تبرګو باندې ماتولې او په زرګو ایکړه جیدادونه و بیا او په زرګو ورسره وینځي غلامانو بیا هغه ګټې په خېټو پورې تړل او دا کارونه کول او روزګارونه کول. دا کیسې بیا د هغو نه وي.
نو فرمایي چې دا جهاد خو الله تعالی په دې کې لوی طاقت خو دی او چې اوس مسلمان هغه دومره همت خو ځان کې پیدا کی وما جعله الله او نه د ګرځولې دی لره الله تعالی الا مگر بشرا زیر لکم ستاسو د پاره ولتطمئن او د دې د پاره چې مطمئن شي قلوبکم زړونه ستاسو بي په دې سره ومن نصر او نه دی مدد الا مگر من عند الله د جانب د الله نه العزیز چې غالب دی الحکیم حکمت والده لیقطع د دې د پاره چې کټ کی طرفن یو حصہ من الذين دا کسان کفرو چې کفر کړي دي ويكبتهم او ذلیل کی دوی لرا فینقلبون واپس شي دوی خائبین نا مرادا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ د ناس په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين